ته داسې جوړی زه باید ژوندی نه پرېږدم. خپل حسن نه سوال کچکول نشم جوړولی. د ظالم بچو خلک د شپې غلا نشي کولی، تاسو په رڼا ورځ کې غلا وکړه. اوس په خوله وکړو زما یوه خبره واوره چې په خپله مینه کې بل عاشق نه منم او په خپل ستوني کې بل لاس نه منم. ستا په خندا کې مزه، ستا په ادا کې مزه، ستا په خندا کې مزه، ستا په ادا کې مزه. اے نازنین لیلا، اے گلورین لیلا، ستا په حیا، ستا په حیا کې مزه مزه، ستا په حیا کې مزه. زه دې ځینه دا مخ دې ورکوه که د دې ټولو ټر ته به دې اور واچوم. پیژنم دې هغه ورځ هغه بوډا په مخ کې ډېر مخکې مخکې کېدې. دا د یوې ډمې کور دی، څه د زبرګې کور نه دی. ای د غریبانو ټیکهداره، ته څوک یې چې پیسې غواړې؟ لکه ګلاب ښایست لري، څومره نایاب ښایست لري. لکه ګلاب ښایست لري، څومره نایاب ښایست لري. ستا یوې خندا مې تختولي ټول خوبونه دي کړي دي په ما کم تعویذونه دي کړي دي په ما کم تعویذونه دي. ظالم چې ګزار دو هغه هم زما په سینه. زه لا ژوندی یم او د خدای په فضل ستا رزق سپین نشي ختمولی. خو زما په نظر کې د هغه هېڅ قیمت نشته. ته زما ټول دولت واخله او دل ماله راکړه. سمینې ووالو او څه تاسو داسې خمبیره کړ چې هغه به ټول عمر یاد ساتي. ستا په ژړا ژړا په پښتو کې درنه تپوس کوم چې چېرته دې پټ کړی هغه مې راشکه. شراب راکوه د سترګو په پیالو کې، خمار راکوه د حسن په کاسو کې، نشه مې که د خپل ښایست جامونه راکوه، جامونه راکوه، شرابونه راکوه، جامونه راکوه، شرابونه راکوه.
میاشت کې لږ ثواب ته دا ماته راکړه دا ته ثواب ګټه باران دی راکړه کور ته ځې هاخوا ځې راځه چک چک وای ایشو ماما سمې ووایه شکار دې وځي ولې تاسو ته غر کړه زه څومره په سختۍ هلته وړېدم ته بیا راواړولم نو خو تا سر خوځول نو ما به خوشحال یې کړې خبره پرېږده وځه راشئ واپس مې دې بل طرف ته واړوئ که نه ځکه نازو ستا د ناست په انتظار کې ناست یو د زړګي سره د نازو نازونه به وړې هر څه د منو نازونه د منو ملاګانه د منو نو بیا انتظار د څه خبرې دي دقې ته خو مونږ هم ناست یو چې تا راباندې انتظار وکړو انتظار مونږ خو هسې لوګي لوګي یو راغی راغی شو راغی شو دلته څه کوو شابه ځئ شابه دا ته څه کې دا څه خو ته زما ټول کاروبار خراب کې که ستا کاروبار خراب شي نو زما په څه نو زه به څه کوم زه لا ژوندی یم او د خدای په فضل ستا رزق سپین نشي ختمولی او بیا ستا په حسن زما سر او مال قربان زه د خپل حسن نه د سوال کچکول نشم جوړولی ستا لاس ته نشم کېناستی چې ستا په اشارو به کېنم او پاسم ښه نه نو اوس هم ته د هر چا په اشارو باندې کښېنې او پاسې اوس څه ډمه یم که زړه مې غواړي نو ګډه به شم او بیا به زه ستا سرخري د غلام یم او زه د غلامۍ ژوند نشم تېرولی هاي رازو افسوس صد افسوس چې ته زما خوښه نه ته زما مینه نه ما به تا دې خبرې داسې جواب درکړی دی داسې جواب چې ټول عمر به دې یاد ساتلی یو منټ زه راځم طبیعت دې خراب شو دا واخله چې سلور کې شي نازو ستا هم دې اداګانو خو زه غر کړم لکه ګل ښایست لري څومره نایاب ښایست لري لکه ګل ښایست لري څومره نایاب ښایست لري ستا یوې خندا مې تختولي ټول خوبونه دي کړي دي په ما کم تعویضونه دي کړي دي په ما کم تعویضونه دي ما
ستی در پسې ګرځم پزړه زخمي در پسې ګرځم ستی در پسې ګرځم پاکستان په عشق کې د دنیا رانه کارونه دي کړي دي په ما کم تعویذونه دي کړي دي په ما کم تعویذونه دي پخوانا د مینې ګل واخله زمانه پتا مین یم د پخوانا د مینې ګل واخله زمانه ما ته ستا په مینا کې قبول ټول تاوانونه دي کړي دي په ما کم تعویذونه دي کړي دي په ما کم تعویذونه دي کاکاجي جی او دا لکان کور له راځي نه دا پنځمه میاشت دی زه دی پسې ځم راځمه ما یې خپې ستړې کړي او نن شپه د کټ راوړم دلته کښېنم دی زه سرمن وباسمه لاړ شه جاویده کټ راوړه نن تې زمانه دلته به ورته ناست یم چې ترکمې مې ترې دا کرایي وصول کړي نو نازو نازو نازو
سبا راشم ولې زه د دومره روزګار اخي لپاره څه چې زه بیا راځم څه نن به راته تماشه کې خیر دی سبا راشم خبرې ډېرې مه کوه کنې نو ګینې څه به وکړې ډډه شه جګړه مه کوه د زما مینې ته راسه چولی زه به یې ژوندی نه پرېږدم نه نه هېڅ ورته مه وایه پرېږده چې ځي د دې بې عزتۍ بدل به نه اخلم ګورم به سره پرېږده راځه ته کښېنه حوصله په ځای کړه راځه پرېږدم یې نه وشنم بس که بس که څه مرګ خو دې پورې نه دی زما مینې ته به یې لاس اچولی او دی به ژوندی ګرځي د مینې خبرې پرېږده زما مینه انسانیت سره نه دولت سره ده ته کار څه ته زما مینه او دی خو به دله زه جهنم ته رسو د جهنم خبرې پرېږده ته کښېنه زه راځم اوهو تا له سره وړم ته کښېنه چې د دنیا څو خبرې خدای د کار کا داسې بیتوله روانې زه د خو کړم څه خبره ده مالکه خیر خو به وي خیر چیرته دی هغه جاوید خو د خدای مسلمانه دومره ساو تیګاره روانې په جاوید باندې څه چل شوی دی جاوید باندې ډز وکړو او جاوید زخمي شو باچا دا شجاع بالکل څوک کار نه په دې میراث وشرکي خدای جلال مړی زړه مې تنګ شو ما اورېدلي دي چې شجاع خان سړی وویشتو هو نازو ستا په مینه کې خان دادا دومره لیونی شوی دی چې ټول خلک یې تباه کړ او هغه سړی لیونی دی چې څوک ډمې سره مینه کوي بلاګې د تورو سترګو واخلم د ډمې مینه خو مثال لري زه د حالاتو په دلدل کې پرته یم زما خو د خپل ځان نه نفرت دی زمړی ستاسو نفرت دی زموږ د ټولو خو تا سره مینه ده پاسه 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 شاته ډېر رښتیا جان کله ګڼه دې راته کړی دی نو به مې سات تېر شوی دی بې سخته دې ګوره تیار لکه په شکال کې دړې ولې نازو جانې څه واره دې پېنه نه ده رښتیا لاړ شم چې د خان لاله ضمانت وکړم سلام علیکم پاسې او یاد څه خبره ده کور مالک راځي خراب دي نه تاسو شو نو ما سره زه خپل کار به کوي سونه کې تام لټي مان لټي د جزو
چې دا پیسې په یا عزت کې مونږ ته وسپارې. زه دا پیسې نشم درکولی. دا پیسې خو مونږ درنه زوري که پر رضا دا ستا خوښه نه ده دا زمونږ خوښه ده. دا پیسې خو زه تا ته نشم درکولی ځکه چې دا د بل چا دي. مونږ ته د ښځو غوندې مکرونه مه کوه. مونږ ډېر ښه پوهېږو چې ته یو خان یې. لکه ولې ترې نه بېکوي سه پرېږده. غلی دی غله غلی دی غله. خدای چې زمونږ مخه دې ونیوله. ته د خدای بنده او ستا د خپل خوره د ظالم بچو خلک د شپې غلا نشي کولی تاسو په رڼا ورځ کې غلا هغه هم بغیر د ټوپکه. توبه خدایه توبه توبه. زه چېرته ورکوم؟ زه په ګاډۍ کې ناست وم. استاد مې ښه ننداره وکړه
یو خارجي کې نه خته تاسو خبره دا پولیس ته دا څوک دی زه چې تختو تختم نه وي پادري ځوانانو ډیره مننه دا راته ووایه چې تاسو څوک هستئ موږ ستا د ورور کور کې همسایه اخا هغه شپږ میاشتې کرایه تاسو هم نه ورکړې زما ورور ډېر په عذاب دی تاسو په زیزیه راځي وو موږ کور مخ ته کټ اچولی ځکه د هغې پیسې په موږ پاتې چې بېکاره بېروزګار یو تاسو هیڅ فکر مه کوئ نن سبا تاسو ما سره په شرکت کې کار وکړئ هلکانو شور مه جوړوئ دا پیره په دښمن رانه بچ شو خپله پیره بیا یې په دې سر ولم په سر د ظالم د زوی ناز نه و سم سټک و سټک ستا علاج خو به وشي خو هغه لیونیانو علاج به نه ډاکټر وکړي او نه کیم بدل خو به ترې نه ضرور اخلو ځکه چې بدل پرېښودل د کمزوري سړي کار وي ولې ونیانو بدل خو د ښځې نه پاتې کېږي او موږ خو لا پرې نران یو نران بدل اخیستل خو ضرور دي که زمونږ د سر په بدل هم وي هلکانو ځان تیار کړې نن دا سړی درته قبرستان ته لېږم قبرستان ته ما ته وایې نه پلار ته دې وایم ښه زما پلار سره ستاسو کار ده پېژنم دې هغه ورځ هغه بوډا په مخ کې ډېر مخکې مخکې کېدې ستاسو په هلو پوره ته نوکري پیدا شوه او پوره د شپږو میاشتو کرایه راته معاف کړه بچې دا باقي بجلي به زه ورته پرې درکړم بیا څه ته ورته ګورئ هلکانو دا څه له ورته ګورئ وینیسئ super.
شرم نه درځي تاله د ځان نه مشر سړی وایي تاله پکار ده چې د نه معافي وغواړي السلام علیکم تروری وعلیکم سلام بچی رو دړه سو تروری خزدال تکي دا غزي کی تروری تاسو ولې کار کوئ تاسو آرام وکئ بچي سو کم بیا به سو کار کوي ته خو کالج ته لاړ شي تروری زوس پلار را روانو یو الک ته ځان نه مشر سړی وهلو په ما ډیر بدو لګېدو او ما ورته ډېرې خبرې وکړې بچې دا ډېر خراب بد اخلاقه او بدمعش خلک دي ښه به دا وي چې ته دوی نه لرې ګرځې زما هغې سره هېڅ کار نشته د هغې خپله لار او زما خپله لار بچې ته د بار نه راغلې روټۍ تیاره ده ته مخ خلاص ووینځه زه روټۍ در وړم ټیک ده خالده نن سبا کې به ستاسو فیصله وشي خیر دا خو راسره هغه انسپکټر ډېر زیات دی دا خبرې بیا دا راته ووایه چې نازو څه لره خالده ښه سور کې ده ته په نازو باندې خپل نظر ساته خالده ته د نازو نه داسې بېغمه شه لکه څنګه چې د بېګانې شپې نه بېغمه شوې ته اوس ما ته ځان نه متلي بابا مه جوړوه چې څه درته وایم هغه وکړه ډېره خبره نه او ها وکیل پسې مه شه خالده د دې نه نیغ په نیغه د وکیل دفتر ته ورځم دا بس ته ورځه څه خالده زه لاړم د خدای په امان السلام علیکم وعلیکم السلام نازو دا ډو زما په مینه پوه نه شو د ګیلې جوس هلکو یو 3 پیپسیانې راوړه ویټر Hadi İki şimdi. Bole tamana peçane. Çize su kema. Za dizina da mak diyor kava. Tene de tur utar taba de ur vaço. Za. गोरे गाना गरीबादारी मत करो बेचारी हाथ दे वाही पैसे د غریبانو ټیکدارا ته څوک چې پیسې غواړي ځان شه
خوندور ځه. څه هغه زموږ روږدا زموږ هغه بدماشي چې د 2 پیسو سړي د لاسه غوالم خوړلي. خان صاحب د دې هلکانو زموږ نه سره حیا نه کېږي. موږ ورته ځان شو نه کو ځکه د 450 روپو دپاره دونه واله مو خوړه او د لږ ساعت لپاره یې زموږ ډېر عزت یې وکړو. خان صاحب زما خیال دی چې دې هلک دا ټوله ډرامه د نجلۍ دپاره کوله. کومې نجلۍ ده؟ د دې نه مخکې دا جینۍ موږ نه وه لیدلې. هر څوک چې د دې معلومات ضرور وکړي. داسې معلومات دې درته وکړم چې ټوله دنیا به یاد ساتي. تا جوړې زما انتظار زه منم نازو چې ستا د حسن خریداران به ډېر زه به درته څه یم. تا له د طنز نه علاوه نورې څه خبرې نه درځي. زه خو مینه یم خو چا راته د مینې په نظر وکتل. خان دمه به صحیح او مینه به صحیح. ستا په خبرو پوهېږم خو زړه دی نه په ګل دی نه په ازغي. خان جي ډېرې ورځې پس راغلی څه ګرم او که یخ؟ نه نه ګرم یخ پیدا نن مې د خبرو راسره کښېنه چې د مینې یو څو خبرې وکړو. کار نه دی چې ما ستا لاره نیولی. ولې دې زما لار ونیوه؟ ولې ته نه پوهېږې چې زه زړه نه مجبور یم؟ د خپل زړه علاج وکړه. ما نه څه غواړې؟ د دې علاج لپاره که سبا 4 بجې د بابر پارک مخې ته رانغلې زه به د ستاسو کور مخکې بسم. Go. Yavaş. بیا مې د نازو په کور جوړې دی دا پوز او غوږ به دنه پرې کړم. ولې زما خپله خوښه ده زم راځم به. ستا جوړې په عیار څه کار نشته که پرې کړم دنه دا غوږ او پوزه وایي شه که نه. ته څه ویل غواړې؟ خبرې ډېرې سر یې یو زه تاسو مینه کوم. مینه کول دومره اسانه خبره نه ده. ها اسانه دی که ګران؟ زه تا سره مینه کوم. زه ستا په شانتې تیز او بدتمیز هلک سره مینه نشم کولی چې قدم په قدم جګړې کوي. ته په خدای اعتبار وکړه
چې ما همیشه جنگ کړی یو مظلوم لپاره د خپل ځان لپاره نه. زه لاړم. ته چیرته ځې؟ زما محبت یو شیشه غوندې صفا ده. زه ستا غوندې د انسان په مینه باندې اعتبار نه کوم. چې یقین دې نه راځي نو سبا بیا به د ستا دروازې مخې ته به پروت یم. نه ګوره داسې مه کوه. بیا به ته زما په مینه یقین کې په نیمه لار کې خو به مې نه پرېږدي. ته زما په سترګو کې ګوره، زه دروغ وایم؟ बच्चे ما سره ستا فکر دی د څه خبرې تروري بچې
ما سره ستا د واده غم دی. نه تروري زه تا سره اوسېږم. دا خبرې پرېږده. نه بچې وخت ډېر تیزی سره روان دی. سبا به ستا ویښتو کې سپین ولګي. بیا به دې څوک تپوس کوي. یار ما یو فیصله وکړله. د څه فیصله؟ دې کور ته د یو ښځې ضرورت ده. چې د کوم کور کې لنډه غراني هغې ته زنانه نه راځي. نه زما خیال هنداره ته دی. خبره دې په ګل بده. تا ته به واده وکړو. سمه ده یار، خو چې زه خو هم د چا خوښ شم. پرېږده دا خبرې، ته خو څوک خوښ کړه. که هغه ما سره واده ونه کړي نو بیا ستا یار به ژوندی او تا نه څوک انکار وکړي. عجیبه خبره ده. نو بیا دا سر به ځي هغه زما ورېندار جوړېږي. خو ته په جنۍ ګوته خو کېده که زه چې ځو کار له ته ځه ته لږ ایسار یې. لونډي نظر دې کار نه کوي. هاي هاي مخکې بنا وم اوس مې نظر لاړ. څه بکواس کوي. هاي هاي بکواس دی که حقیقت زړه مې هم لاړ. عدله څنګه دې لرو نن ډېر خوشحاله نن مې ډېره ښایسته جنۍ ولیده. واه صحت ته پته شته که نه کاسې دې صحیح کړی ما یې کور هم معلوم کړی. آفرین ته پر کمال غته څه خیال دې اوس به ته ورځې او هغه جنۍ به ماله غواړې. د سر سودا به وکړم خو خالي جولۍ به رای نه شم. او ورځو که ډېر وارخطا نه یې سبا به ځو. هغه بل چا لا ورکړي نو بیا زما دې یار خوښه څنګه بل چا ته ورکړي. دې کور دی وخت تیران سالم چې گزار دو هغه هم زما په سینه. ولې یار ته خو داسې بې حاله غوندې شوې. نه زړه مې وچودی بېحاله خو به یم. عدله څه چالو شو؟ نه هېڅ خبره نشته هسې ستا خوښې ته حیران یم چې زه څه ووایم. یار ورځو نو لږ اوسه ښه چې د هغې د خاندان پوښتنه وکړو چې د کومه کورنۍ دی بیا به سبا ورځو. ځه چې وځو. دونه دې ناوخته کو. نن زه خوشحاله یم ته پریشان یې.
نن مې یو دوست مړ شو. پله مړ شو که چا مړ کړی دی؟ د چا د لاسه مړ شو. ته د حوصلې نه کار واخله. تا وایي چې زه خوشحال یم. څه خبره ده؟ یو خبره مې کوله. وایه څه خبره ده؟ ما خپلې مور سره خبره وکړه. اوس ته راشه که نه رشتې دپاره. زه به درځم، ضرور به درځم. که چیرې دا معلومه زما شوه نو په دنیا کې به خوشنصیبه انسان زه یم. هغه لږ خو تر اوسه پورې رانغو بچي، بس لږ ساعت کې به راشي تروړي. هغه دی راغو. وعلیکم سلام بچی، راځه کښېنه. ستا نوم عادل دی بچی؟ ولې دې زما نوم تا ته نه دی ویلی؟ ولې نه، ما ترور ته ویلي وو. زه بچی ته دننه، زه د سره خبرې کوم. بخښنه غواړم د دې خاطر لپاره چې زما مور او پلار نشته. زه چې دا خبره کوم شرمېږم، خو څه وکړم مجبور یم. هېڅ خبره نشته بچی، ښکاره خبره کوم. مورې یوسف زما کشر ورور غوندې دی، د هغې به هره ذمهواري زه اخلم. بچی ته د چا خبره کوي؟ خپل ورور یوسف لپاره. هغې خو ستا خبره کوله. زه ځم د هغې نه تپوس کوم. عادله ته اوښ کې که نشه کې؟ سینه نن د قربانۍ ورځ ده او زما د دوستۍ امتحان دی. زما ستا قربانۍ سره څه تعلق او ستا د دوستۍ امتحان سره زما څه تعلق؟ انکار ونه کړي. واه عادله واه، ستا د سړو څه خبره؟ که قتل هم کوي هغې خپله خور او لور قرباني، ولې هغې څه انسانان نیسه؟ او که د دوستۍ خبره هم راشي هغې کې تاسو خپله مینه قربانوئ. زه داسې رشتې نه انکار کوم. ستا ملګري ته پکار دي چې ستا په ځای هغه قرباني ورکړي. زه تا ته منم د خدای لپاره ته یوسف د رښتیا نه انکار ونه کړې. عادله موږ دواړه به په هغه کور کې څنګه وخت تېرو؟ زه به ډېر لرې لاړ شم. خو زما هم دا شرط دی ته به ما سره په هغه کور کې یو ځای اوسېږي. زه خو به خلک شم، زه خو به لیونی شم. ستا لاسونه د بل په غاړه کې هار وینو. ها څه سوچ کې لاړې؟ ما ته منظوره ده. ټیک ده، ته بېګا له ډولۍ اوسه. زیات خوشحاله یم چې الله پاک زما په نصیب کړی. عادل صاحب نشته د پاره تاسو ته انتظار کوي او جړه خو به تاسو ټول عمر کې. زینه زما په زخمونو باندې مالګه مه جوړوه. نن د قربانۍ ورځ ده او د دوستۍ امتحان دی. ستا لپاره د شرم مقام دی. د خدای لپاره
ما یوازې پرېږده ما معاف که تاسو دواړه څه قصې شروع کړي دي راځئ چې چای وڅښو زما زړه چای ته نه کېږي نه 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 ډېر ښځونه داسې دي چې د انسان زړه یې نه غواړي خو نن به ته هم یوسف سره چیس کوي څه سوچ کې لاړې ما یو سوچ کوم څه سوچ کې ما دا سوچ کوم یوسف جان چې زه کور پرېږدم عادل جانه دا ته څه وایې خلک به څه وایي چې د یوسف ښځه راغله او د هغې ملګری کور نه ویستو زما بېعزتۍ پسې شوې زینب ټیک وایي دلته تا ته څه تکلیف ده زما مطلب یې چې ما دا مطلب چې تاسو دواړه یوازې پرېږدئ زه ځمه زما څه کار دی د خدای پام په دې عادل باندې څه شوي دي ستا ملګری دی ته ترې تپوس وکړه سترګو په پیالو کې همار راکوا د حسن په کاسو کې شراب د سترګو په پیالو کې همار راکوا د حسن په کاسو کې نشه مې که د خپل ښایست جامونه راکوا جامونه راکوا شرابونه راکوا جامونه راکوا شرابونه راکوا ته چې نشه نشه ګرځېږې خمارې جانانه نشه نشه ګرځېږې خمارې جانانه ای شرابي جانانه زما چرسي جانانه له تا نظر شه ای شرابي جانانه زما چرسي جانانه له تا نظر شم ستا په خیال کې د عشق پټال زنګېږم نشه نشه ګرځېږم جانانه ستا په خیال کې د عشق پټال زنګېږم نشه نشه ګرځېږم تالی خورمه غورځېږم لاسونه راکوه جامونه راکوه شرابونه راکوه جامونه راکوه شرابونه راکوه چرسي مې جانان دی شما شرابي می جانان دی لګېت شما چرسي می جانان دی لګېت شما شرابي می جانان دی لګېت شما چې په نشه کې سترګې سرې راوړوي نه چرسي می جانان دی لګېت شما شرابي می جانان دی لګېت شما چې زما یو جام د چا په نام زما ملک بنیریا په ما مین لیونیا زما ملک بنیریا په ما مین لیونیا خسته بدی جماله د مینا محبت قابل د صفته پتا باندې بینم د دنو نرا کما جامو نرا کوا شراب نرا کوا جام
واله موږ په خپله غم دې ځای ته را رسولي یو همدې لپاره زه راغلی یم چې غم مې ورک شي خو ته ما مخکې نه یې لیدلې نن نه پس به هر وخت اوس به همدلته ګورې تا مخکې چېرته نشه نه ده کړې نن نه بعد د شرابو د مینې مقابله به وي که شرابي ګټي که مینه طبیعت خو یې جوړې ډېر خراب دی یا الله تا په دې دنیا کې دا غم څه شی رالیږلی دی چې چا سره علاج نشته ورورکه مونږ خو ستا ډېر زیات انتظار وکړو خو ته ډېر زیات لیټ شوې خو اوس دا راته ووایه چې تا به مونږ نه خلاصۍ څوک خلم شه ته پرېږده بچیه ته نه شئ بچیه بفعلم بچه نشد خراب کن وطن دولم عطای رکاب دا څه کوئ ویلې نارانو شرابي را باندې کړي دي ته دې حساب لکه د مړي دی لالا دې مونږ سره ډېر بد کړي دي ماله یو شرابي به ښه صحیح او بد دی ته دې څه خبرې لالا هسې بېسې مونږ سره جګړه کړې هسې بېسه څوک جګړه نه کوي دی کورونو ته زه شم دی زما خیال دی هغې په مینه کې نوې نوې غذا خوړلې زه خو دا نه منم ځکه هغه خو زما نه هېڅکله کومه خبره نه ده پټه کړې عادله تا شراب څښلي نه آخر ولې پوه نه شم خو نازکه مې وس کړ دا ستا په مخ ته نښې دا ولې زه د دې نه نه یم خبر ته صبر وکړه تا ته زه ډاکټر راولم نه ما له ډاکټر بله زه ټیک یم وا دلوا نن پورې ما ستا په شان بزدل انسان نو لیدلی ډېرې خبرې مه کوه تا خو ویلې چې زه قرباني ورکوم او تا دا قرباني ورکه او هغه غوښه تا د شرابو په اوبو کې ولړله او ارامه دې که بس زما د صبر امتحان نور مه اخله تا نه خو ښه ځې ما د خپلې بربادې مینې ماتم خپل زړه زړه کې کوم او د یوسف د مینې م خیال ساتم اوس په خپل ځان کې همت پیدا کړه او د هر غم مقابله وکړه ولې زه درته کمزوری ښکارم په دې دنیا کې هېڅ غم مې نشته هېڅ غم مې نشته هېڅ غم مې نشته هېڅ
दुनिया ډېره ظالم یو مجبوري ځان پسې خندا کی بس کدونه مسکا بیا په بې حاله شي نه 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 زه په خپل کنټرول کې یم تم لکه زما غوندې بې څوکې مونږ ټول بې خپلو بېرته مونږ په دروغو باندې خپله پردي پیدا کړي मजा सपना की मजा ओ स्ताफ खंदा की मजा स्ताफादा की मजा ए नाज़नीन लैला ए गुलवरीन लैला स्ताफा हया की मजा मजा स्ताफा हया की मजा خندا کی مزا ستاپ ادا کی مزا زما پختون جانانا زما نیاز بن جانانا ستاپ وفا کی مزا مزا ستاپ وفا کی مزا रंग स्पीनैता डीरा हसीनैता लरंग स्पीनैता डीरा हसीनैता गुस्सकी खानकारी गुस्सकी खानकारी स्ताप मुस्का के मजा मजा स्ताप मुस्का के मजा दरूग जाना नहीं तो फरेब जाना नहीं तो दरूग जाना नहीं तो फरेब जाना नहीं पुख्तन पिघलैता स्ता फरिश्त्या के मजा मजा स्ता फरिश्त्या के मजा
کې مزه ستا په خندا کې مزه ستا په ادا کې مزه اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا ستا په حیا کې مزه مزه ستا په حیا کې مزه ستا په خندا کې مزه ستا په ادا کې مزه زما پختون جانانا زما نیاز بن جانانا ستا په وفا کې مزه مزه ستا په حیا کې مزه مزه ستا په وفا کې مزه معصوم څه شو هغه نوی عاشق دی خان په هوش کې خبره کوه څه خبره ده په پښتو کې درنه تپوس کوم چې چاته دې پټ کړی هغه نوی عاشق واه سجا خان زما خو روزانه شکان زیاتېږي ما ته څه پته ده چې ته زما د کوم شي خبره کې تم خبر تا ته به څه یاد شي ما ته په خپلو عاشقانو کې صرف یو عاشق یاد دی او هغه ته اوس په کولو وګورم زما یوه خبره وکړه چې په خپله مینه کې بل عاشق نه منم او په خپل ستوري کې بل ناست نه منم خان دا د یوې ډمې کور دی څه د زبرګې کور نه دی خدیجه ته په خبره نه پوهېږې زما صبر د تمام ها ستا صبر ختم شو خو زه خپل صبر چاته ووایم او چېرته لاړه شم او د خپلې بربادي مینې جړه چاته وکړم زه ستا مجرم یم ستا مجرم ته خو لاړ شي خپله جړه چاته وکړي خو زه چېرته لاړه شم خپله جړه چاته وکړم چاته وجاړم ته لکه د خاورې دیوال غوندې ما مودړه کوه یو دفعه ډیکه راکړه چې وغورځېږم هدیله زه به تا ماتېدو ته نه پرېږدم او ته ګوره چې زه څنګه د جدایۍ په اور کې ایره کېږم زه په خپل کور ویې سوځولم ټول ایره ایره یې کړم او ما هغه اور کې تا زه بې ګناه سوځولم دې کور ته څوک داسې نه راننوځي کاش چې دا کور کور وای ما به دومره جرأت نه وای کړی وایه څنګه راغلې نازو زه د عادل ورور یم ته به عادل نه تنګې ته وې چې عادل د خپله کوره منې کا نه زه عادل د خپله کوره نشم منې کولی ځکه چې دا زما مینه ده هغه نه د هغه دولت سره دې مینه ده زه به تاله دومره دولت درکړم چې عادل به درنه ویشي وایه څومره دولت به راکړې 1 لک 2 لکه 3 لکه 4 لکه 5 لکه 10 لکه 6 لکه 10 لکه بس ستا په نظر کې د هغه همدا قیمت و خو زما په نظر کې د هغه هېڅ قیمت نشته ته زما ټول دولت واخله او عادل ماله راکړه نازو زه تا ته زاري کوم د خدای لپاره ټول عادل درته مه پرېږده زه تا پورته غورځم
خزا توزا شوي جدا لما سقوم جون بيلتا تچشوي جدا لما سقوم جون بيلتا نباي قسمت کی زمادا سی معلومیگی نباي قسمت کی زمادا سی معلومیگی خدایا خدایا جون بسرنگ تیریگی सरकमी जाना नस्ता पमीना कुर्बानी गी खुदाया खुदाया जुन बसरंग तेरी गी वही खुदाया जुन बसरंग तेरी गी बगैर लता द जुदाए वक्तुना मण बमिकड़ी द तन्हाए वक्तुना बगैर लता द जुदाए वक्तुना मण बमिकड़ी द तन्हाए वक्तुना बांधी मैंजड़ा बाजमा सिंगा सबरीगी बांधी मैंजड़ा बाजमा सिंगा सबरीगी खुदाया खुदाया जुन बसरंग तेरीगी खुदाया खुदाया जुन बसरंग तेरीगी लिखले नशम मीना दास्ता जहीरा वले नशम बल
زړنامه پزړه لیکلی نشم مینا داستا زهیر ولې نشم ستا د مخ تصویر زما په سترګو کې غړېږي ستا د مخ تصویر زما په سترګو کې غړېږي خدایا خدایا ژوند به څرنګه تېرېږي خدایا خدایا ژوند به څرنګه تېرېږي څه سوچ کوې سم ده څه خاص خبره نشته عادل څه شو بار لاړو کېدای شي چې د هغې کور ته تللي ها دا خبره ده زه اوس ورځم چې دا دروازه ورباندې بنده کړم څوک یې؟ عادله ته واپس ځه دلته مه راځه और गुलाब का ना दावर मत मामा और गुलाब का और गुलाब का दरवाजा देना तलक खुला हुआ है कना خو زه مجبوره نازو د خدای لپاره دا ځل ما سره مکوه عادله ته بیا زموږ کور ته مه راځه استاد را باندې در بند کو زه به څه کوم عادله زه ډېره مجبوره ستا د الله عمل شي د دنیا یو مجبوریم نه منم راځه چې دلته کښېنو راځه عادله زه اوس ته لاړ شه نازو بیا خپل ور په ما باندې واده له ستوري ما روا ماله دې ټک راکړو څه ټک هیله خدای په لاس راکړي ته یو دقه صبر وکړه چې زه یو پیک ولګوم بیا به ګپ لګوو څه تکلیف لرې وروره نه تکلیف بچا تا سره خو به زه ګورم کله چې ما واده کړی زما او ستا د دوستي خوند نشته داسې ښکاري چې په دې کور کې زینت تا نشي برداشت کولی دا څه بکواس کوي زینت ما سره څه کار لري بیا ما ته څه نو ته بیا شراب ورڅکې زه هم نه پوهېږم چې دا شراب زه ولې څښم خو د خدای لپاره دا سوالونه ما نه مه کوه زه د دې جواب نشم ورکولی نو ته بیا سم شه هغه دوستي او هغه مستي څه شوه صفر وروره دا هغه ورځ انتظار زه هم کوم چې اوس زما لاسته څه نه راځي ته ولې ژاړې ستا په ژړا ژاړم یوسفه
ښکاري عادل په مینه کې نوې نوې زخم خوړلی. دا د ما ته خپله مینه یو نظر ښکاره کړي زه به خپل ځان ورله قربان کړم. هر شیز په قربانۍ نه مله څه شیزونو دپاره به محنت هم کوي. څه خلک د شرابو نه دمه اخلي. ظلم ټیک وایي. خانه زه د رازو ځای کوم چې ګل خان روزه عزت کوم. د ګل خان دا جرأت چې زما کسب عزت کول دا زما سره چیرته دی؟ راځم څه اوس راغلم ورته ځې؟ راځه دلته نږدې ځم دا ښار مې. پرېږده دا خبره همدلته وایه څه خبره ده؟ زه د ملکیار نه ډېره زیاته بلنه راغلې. بې وفا نو ته د خوړو په سړیتوب پوه نه شوې. زه دا داسې وکړو ونه غټه قربانه بس زه ډېره خوشحاله یم. یو بېګناه انسان دې وویشتو دا خو زما مینه نه وه ولې دونه غټ ظلم ده وکړو ها وایه خیر شه څه چلو شو څه چا مړ شو هلکانو ځان تیار کړئ ځئ چې ځو
به د قبره څه پخ دي نه روجې مې پخ کړې دي دله ته دې څه وکړو دله نه دله ته ما معاف کا ستا دوست ستا دپاره قرباني ورکړې ده نه دله پرېږده چې زه نن ووایم زه عادل سره ډېره مینه کوم عادل ما سره ډېره مینه کوي د خپل ملګري دپاره قرباني ورکړه عادل बस का यूसुफ बस का دوستی ته سلام کوم قربان افغانستانا قربان افغانستانا د پیرس خار خود لوګیشي بس یتانا قربان افغانستانا قربان افغانستانا دا د خپل کسانو نه پښتنه چې زه څوک یم چې دا وعده مبارکه زه درکم کله پوه چې د ګل خان او دا ورته پته نشته چې دا ټول ده چا لالا کومې وخه هغه زما مینه ده بچوړې راته بچوړې وې زړګي سره ماته ګرانه دا هر چاي ته صرف زمای د سحر ماښام زما په سرو شونډو دعای ته صرف زمای ته صرف زمای ته صرف زمای راته وې دا هغه بد نصیب والا څه ګناه وه ستا ما پوهېږي